هېوادونه بیا له سره په خپلو رابطو باندې د غرب سره په خپلو رابطو باندې د امریکا سره فکر کوي او د یو معاوضې په حیث باندې په دې باندې هم فکر کوي چې څه واقع کېدونکي دي که سبا داسې مسله بیا پېښېږي. داسې یو لرې دوست چې هغه په سخته کې ماته رارسېدلی شي یا نه رارسېږي، په داسې حال کې چې نږدې همسایه سره همیشه زه په جنجال کې پاتې کېدی شم، کوم باید انتخاب کړم؟ بد انتخاب کړم که بدتر انتخاب کړم؟ لرې همسایه انتخاب کړم که نږدې همسایه انتخاب کړم؟ د راتلونکي یو کال په اړه فکر وکړم که د سبا په اړه باندې زه فکر کوم چې دې ته ریهاش وایي یا ریویژنیزم ورته وایي چې په زړو پالیسیو باندې ته له سره فکر کوې. دې ته دا د هر ځیرک هېواد مسؤلیت ګرځېدلی شي. نو منځنی ختیځ فکر کوم چې ډېر به خراب نشي که چې د جنګ اوس ودرېږي، خو که چې د جنګ دوام پیدا کړي نه تنها دا چې منځنی ختیځ خراب وي، ټوله دنیا خرابوي او دغه تاثیرات متصور دي، په اقتصاد باندې متصور دي، مثلا په توریزم باندې متصور دي. امید ده چې جنګ ودرېږي او څوم حد اقل خپل دغه سرتنبګۍ نه وځي او د دوستانو د ګټې په خاطر باندې او د طالبانو د ګټې په خاطر باندې دا جنګ ودرېږي.